بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته په پښتو ګیک چینل کې هرکلی محترمو. نن زموږ د ویډیو د داسې حیران کن بارډر په باره کې ده چې د کمې په باره کې تاسو اورئ نو تاسو به حیران شئ، ځکه چې په دنیا کې داسې بارډرې هم شته چې په کمه باندې د یو ملک او د بل ملک خلک په خپله کې آپس کې راسره پې ګپ شپ لګوي. نو راځئ نن موږ د هغو بارډرو په باره کې تاسو ته وایو چې کم ډیر فرینډلی دي، ډیر دوستانه دي. هغې نه مخکې تاسو د مزید معلوماتي او د اهم ویډیوز دپاره تاسو زموږ پښتو ګیک چینل سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن باندې ضرور کلیک کړئ. جی محترمو، په پیله نمبر باندې راځي میکسیکو او امریکا بارډر. محترمو، دا بارډر په دنیا کې د ټولو نه فرینډلی بارډر دی او په دې باندې نه صرف د میکسیکو او د امریکا خلک خپل بچي راولي او دلته کې مشغولوي، بلکې د هغې نه باوجود دغسې خلک د دواړو ملکونو په آپس کې راسره والیبال هم لګوي. په دغه بارډر باندې 3 چیک پوسټونه دي او د پیټرولینګ دپاره پې او د حفاظت دپاره پې آرمي هم ولاړی او 3 چوکیانې په دې باندې په دغه بارډر باندې موجودې دي. د دې نه علاوه آرمي په هر شا باندې نظر ساتي چې یاره څوک الیګل اکټیویټیز، څوک غیر قانوني کارونه کوي. جی مرګرو، نو ټولو نه فرینډلی بارډرو کې دا هم یو بارډر دی د میکسیکو او د امریکا په درمیان کې. دغه ملکونه ډیر دوستانه دي آپس کې. محترمو، په دویم نمبر باندې ارجنټینا، برازیل او پیراګوئ. محترمو، همیشه بارډر د دوو ملکونو په منځ کې خو دا ډیر عجیبه دی چې تاسو یې واورئ چې داسې ملکونه هم شته چې د هغه بارډر راسره درو ملکونو سره میلاویږي. محترمو، دغه مخامخ تصویر چې تاسو ګورئ په دغه ګس لاس باندې، په ښي لاس باندې او په مخامخ دا درې واړه بیل بیل ملکونه دي. په ګس لاس باندې پیراګوئ دی، په ښي لاس باندې ارجنټینا او مخامخ برازیل پاتې کیږي. درو واړو ملکونو خلک د خپلو بارډرو نه د بل بارډر خلک لیدی شي او هغوی سره های هلو کوی شي. محترمو، د دغو درو واړو ملکونو ایرپورټونه د یو بل نه جدا دي او په هر شهر کې موجود دي. د دوی کرنسي هم جدا ده او ایون د دوی قانون هم د یو بل نه جدا دی. الفاظو کې دا چې د دغو ملکونو پړوسیان د یو بل نه بیخي جدا دي. محترمو، په دریم نمبر باندې راځي سودان او ایجپت بارډر. محترمو، تاسو به په اورېدو کې چې دا واورئ حیران بشئ او یقین به هم نه کوئ چې اکثر د یو ملک حکومت په یو علاقه باندې، خو د مصر په شمال کې او د سودان په مغرب کې یو داسې علاقه ده چې کم ته بیرتاویل ویل کېږي او په هغه علاقه باندې نه مصر خپل حکومت او قبضه جماوي او نه سودان خپل حکومت او قبضه جماوي اور هغه خلک آزاده زندگی تیروي. دا علاقه په ورلډ میپ باندې هم نشته دی. محترمو، دا شوي داسې و چې په 19 صدۍ کې د برټش د برطانیه حکومت د مصر سره د اګریمنټ کړی و چې کله هغه د دزي نزي نو هغه به د دزي بارډر د مصر او د سودان سره تقسیم کړي، خو داسې ونه شولو. بیرتاویل علاقه یو غیر جانبداره پاتې شوله. په څلورم نمبر باندې راځي د سپین او پرتګال بارډر. محترمو، تاسو اکثر کتلی چې د یو ملک نه بل ملک ته اکثر په گاډو کې یا په جهاز کې یا په کشتۍ کې یا په ټرین کې سفر کوي، خو دا چې تاسو واورئ حیران بشئ چې د پرتګال او سپین په منځ کې یو زپ لاین لګېدلی دی او په کمه باندې خلک د یو ملک نه بل ملک ته سفر کوي. جی محترمو، د دغسې خلک په کشتۍ کې هم سفر کوي او د خلکو د اسانتیا دپاره د دغو ملکونو په بارډر باندې زپ لاین لګولی دی چې په کم باندې په 30 سکنډ کې د سپین نه واخله پرتګال ته خلک راوړي او په کشتۍ کې هم دوی سفر کوي. خو د دغو دواړو ملکونو په منځ کې 720 میټر بارډر دی او په اسانه باندې دوی زپ لاین باندې اوړي چې د کم سپیډ 800 کیلومتر پر اور ته هم رسیږي. کې د سپین او پرتګال په منځ کې دا بارډر ډېر فرینډلی دی. محترمو، په نمبر 5 باندې راځي د برازیل او د ارجنټینا په منځ کې بارډر. محترمو، د هر ملک کې سیر تفریح دپاره قدرتي ښکلي ځایونه یي. دغه شان د کم واټرفال چې تاسو ګورئ دا د ارجنټینا او د برازیل په بارډر باندې راځي او دوی ته اګوازو فالز وایي. دا واټرفالز ټوټل 275 دي او د دې واټرفال 60% واټرفالز په برازیل کې راځي او 80% واټرفالز په ارجنټینا کې راځي. محترمو، د ټولو نه حیران کونه خبره دا ده چې د دغو دواړو ملکونو د ارجنټینا او د برازیل دغه د خلکو د سیر تفریح دپاره هغه ځای کې پولونه جوړ کړي دي چې د کم نه دغه دواړو ملکونو خلک دغه واټرفالز انجوی کوي او د یو ملک نه بل ملک ته هم اوړي. دا د دنیا واحد داسې بارډر دی چې کم باندې خلک 100 لکه خلک په کال کې چکر ته راځي. نمبر 6 یوکرین ان پولینډ. محترمو، دا کم مخامخ مای چې تاسو ته ښکاري د دغې نظاره تاسو یا د جهاز نه یا د ډرون کیمرې په ذریعه باندې کولی شئ. دغه مای کم شکل دی دغه د یوکرین او د پولینډ په منځ کې بارډر دی او دغه ډیزاین د یروسلا کوزایرا نامی آرټیسټ جوړ کړی و د دوو ملکونو په منځ کې. دا نیم مچھلی نیم مای په پولینډ کې راځي او نیم مای په یوکرین کې راځي او دغه ډیزاین د 23 مختلفو پودونه د مختلفو بوټیو نه جوړ کړلی شوی دی او د یروسلا دغه ډیزاین په وجه باندې دغه بارډر ډیر اهمیت لري.
نمبر 7 د یو اس ای او کینیډا بارډر. محترمو د کینیډا او د امریکای بارډر چې کم دی هغه 9000 کیلومتره لوی دی. د دې نه دا پته لګي چې د دې دواړو ملکونو په منځ کې چې کومه زمینی رابطه ده هغه څومره لویه ده. خو محترمو د دغه بارډر یو حصه داسې هم ده چې د کمې په منځ باندې لایبرري جوړه شوې ده. دغه لایبرري څه په غلطۍ باندې نه وه جوړه کړې، بلکې په 1904 کې دغه لایبرري جوړه کړې وه او د دې مقصد دا و چې د دواړو ملکونو خلک د دغې لایبرري نه څه سبق حاصل کړي او هغوی ته یو تعلیمي سنټر مونږه یو تعلیمي مرکز مونږه پرووایډ کړو. او د دغې لایبرري چې کومه مخکینۍ حصه ده هغه په امریکا کې راځي او چې کوم ځای کې کتابونه پراته دي هغه په کینیډا کې راځي او د دغه دواړو ملکونو خلک دغه لایبرري ته راځي. نمبر 8 د نیدرلینډ او بیلجیم بارډر. محترمو د دواړه ملکونه په یورپ کې راځي او د نیدرلینډ او د بیلجیم بارډر په منځ کې یو علاقه داسې ده چې هغه ډیره حیران کن او ډیره کنفیوزینګ او پریشان کونکې علاقه ده. جی محترمو بارلی ناساو یو داسې علاقه ده چې هغه د نیدرلینډ او بیلجیم په دواړو ملکونو کې راځي. 1943 کې په 1843 کې دغه دواړو ملکونو دغه علاقه په آپس کې تقسیم کړله، خو په دغه ځای بارډر ضروري و نو دغه شانې دا تقسیم کړه چې ایون د خلکو کورونه هم نیم په نیدرلینډ کې رالو او نیم په بیلجیم کې رالو. دا علاقه داسې ده چې د په یو طرف باندې ته ودرېږې نو قانون نشي ماتولی، خو که په بل طرف باندې ته ودرېږې د دغې بارډر نو ته هر څرنګې جرم کولی شي. او ایون په دغه علاقه کې 2 میونسپلټي آفیس، 2 هسپتالونه او 2 پولیس سټیشنې هم دي او ایون 2 بیل حکومتونه هم په دغه وړه علاقه حکومت کوي. مزید دغه شان دلچسپ ویډیوز لپاره تاسو زموږ د پښتو ګیک چینل سبسکرایب